سلامونه نیک هیله احترامات. بجلی ارزانه شوه، څومره ارزانه شوه په دې خبرې کوو. تیل ارزانېږي څومره ارزانېږي په دې هم خبرې کوو. او نورو سیزونو کې لکه د سبزۍ او دغسې د اشیای ضرورت په قیمتونو کې بهرحال کمی را روان دی. تاسو پکې څومره کمی محسوسوئ؟ د دې ټولو په خوشحالۍ کې به لږ وخاندو او بیا به راشم د دغه بجلۍ قیمتونو باندې به تاسو تفصیل ویم، خو اول لږ خاندو. د دې کس دا ویډیو تر پای وګورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ये मेरा बिजली थोड़ा खराब है, सब सरां को बोले चाहिए बिजली कोशिश करे, कोशिश नहीं करे बारा मड़तालम करे, मजायरम करे, हर औरत हमको 1200-1500 रुपया बिल जमा करे. कर्जदार नहीं है हम, न पकूर के वाला का उबे न माजिद के उबे यवज़ई वाला के गुस्ल की पानी भी नहीं. ये अफसरान इधर बैठे तमखा अक्सर करता है, हमको बिजली नहीं. मेहरबानी करो अफसरान को कि मेरे का कि बिजली खाम खासिट करो, कसिट नहीं करे या हड़ताल करे, कोजा को भी बंद करो. ویډیو کتونه وروسته دا ده چې نیپرا نوټیفیکیشن جاری کړی دی 2.30 غالبا 2.5 روپۍ د ټول ملک دپاره په پی یونټ کې کمې او کراچۍ دپاره 3 یونټه کمې راغلی دی. د دې ترڅنګ دا چې د دې اډجسټمنټ د جنورۍ او په فروری چې کوم فیول اډجسټمنټ دی هغې کې به د هغې اډجسټمنټ شوی دی او دا به خلکو ته دا ریلیف میلاویږي په مارچ کې. تیل هم په بین الاقوامي مارکیټ کې مسلسل لاندې راغورځېږي، نو امکان دی چې په 15 تاریخ باندې یعنې د نن نه 9 ورځې وروسته 15 یا خو به نیپرا او یا دغه د دې چې کومه اداره ده د پټرولیم نو هغې به قیمت کې کمی کوي. خو په بین الاقوامي مارکیټ کې ډېر زیات راغورځېدلي دي. بیرل 68-69 دې ته را رسېدلی دی او د 3-4 کالو یا 15 کالو په کمترین سطح باندې دي. مهنګایي هم بهرحال څوک یې مني یا نه مني پاکستان کې نسبتاً قابو ده. دا نه چې نشته، خو په مهنګایي کې چې کوم یعنی انفلیشن چې کوم ریټ و نو مهنګایي کېږي، خو انفلیشن هغه ریټ چې دی نو اوس قابو دی. پخوا مطلب یو څیز ماهانه 10 روپۍ ګرانېدو نو اوس 2-3 روپۍ ګرانېږي. مطلب ګرانېږي خو انفلیشن ریټ قابو دی. دلته لږ خلکو هغه انډرسټینډینګ زموږ لږ مختلف یا سم ورباندې پوه نه شو. نو دا دې هم موږ ته یاد دی چې مهنګایي کمیږي. تاسو څه وایئ؟ البته دا تاسو راته ووایئ. خدای دې وکړي چې خلکو ته اسانیانې شي. موږ کوم حکومت ښه کوي کوم خراب کوي کولی شي ګورننس ټیک شي او افیشنسي راشي، خلکو ته ډیلیوري کېږي، مهنګایي کمه شي، خلکو ته خوراک میلاویږي، سپورټ میلاویږي، سوشل سپورټ، بیسک فوډ سیکورټي. دغه زموږ غوښتنې دي. نور دې نه علاوه به څه ووایو؟ بجلي خو چې څومره ارزانې دونه به خوند کوي او تیل چې څومره ارزانې دومره به پکې زغل ورازغل د خیره انشاءالله العزیز.